السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د اکسل 2040 عملي زده کړې ته ښه راغلاست. دوستانو دغه مکمل ویډیوګانې د کمپیوټر د وینډوز، وورد، اکسل، اکسس، پاورپوینټ د مکمل ویډیوګانې تاسو یوټیوب کې چې سرچ وکړئ، دا زموږ د یوټیوب چینل نوم دی. نن د درس 19مه ورځ ده. را به شو دغه ورکبوک به خلاص کړم. ګورئ تیر درس کې مونږ د ټیبل ډیزاین په اړه وغږېدلو. دلته انزرت کې چې راشو که چیرې داسې یو ساحه انتخاب کړم او دې ته رینج ورکړم، داسې دا یو ساده ټیبل ده او دا شی ده خپله صحیح ټیبل ده چې دې کې فلټر لري. دې کې مونږ بعضې کارونه کولی شو چې کومه رو وښودل شي، کومه رو ونه ښودل شي، فلټر یې کړو. بعضې نورې خوبي هم لري چې دلته مثلا لومړی کالم ته ډیزاین ورکړو، دویم کالم ته ډیزاین ورکړو، آخري ټیبل رو ته ډیزاین ورکړو، همداسې باندې رو باندې کار وکړو. دلته چې کله کلیک کومه ګوره ټیبل ډیزاین نشته منیو یې، او دلته چې کلیک کومه ګورئ ټیبل ډیزاین راځي. دو په اړه مونږ ټول تېره ورځ وغږېدلو. که چیرې غواړئ دغه ټیبل شیر کړئ یا یې دلته به کلیک کوئ، ګورئ دلته ورته وایي چې ایمیل ادرس او دا شیان ووایي چې مونږ دا ټیبل درته شیر کړو. اوس انټرنټ نه لرو، دا کار نه کوي. همداسې ریفریش ته که چیرې ریفریش کوئ، ریفریش کولی شئ. همدا رقم انزرت سلایسر، دا معنا که چیرې زه کلیک کړم ورته وایم چې تنه پروډکټس وښیه، کلیک کړه داسې د پروډکټو یو بټن یې غونته به راشي. کوم پروډکټ درته وښیي؟ ورته وایم چې بوک پروډکټ وښیه، دستي ورته ښیي. که درته ووایي چې د مارکر پروډکټس وښیه، تنه د مارکر به درته ښیي. همداسې کولی شئ چې بیرته بل سلایسر هم اضافه کړئ. څه رقم ټیبل ډیزاین ته لاړ شئ، بیرته سلایسر ته ورشئ. کولی شئ چې د پرایس سلایسر هم اضافه کړئ. هغه پروډکټ وښیه چې نرخونه یې په 20 روپۍ دي. ګورئ هغه نرخونه چې هغه قیمتونه درته ښیي چې په 20 روپۍ دي، هغه قیمتونه چې په 30 روپۍ دي ګورئ کلیک کړئ. همدا رقم که چیرې غواړئ چې بیرته دا کلیر کړئ، بیرته دا کلیک کړئ، ګورئ کلیر شو، بیرته به ټول درته ښیي. ښه همدا رقم که چیرې غواړو چې دا سلایسر ریموف کړو، رایټ کلیک به پرې وکړو او ریموف پروډکټ دا به کلیک کړو، ایسته به شي، له منځه به لاړ شي. بیرته به ټیبل ډیزاین ته لاړ شو. ګورئ سمرایز ویت پیوت ټیبل، دغه پیوت ټیبل به دلته په خیر سره ووایو، بیا به په دې صحیح پوه شئ. که چیرې غواړئ چې دغه ټیبل بیرته په عادي رینج باندې تبدیل کړئ، چیرته په عادي رینج باندې تبدیل کړئ، ګورئ فعلا د ټیبل ډیزاین مینیو ورسره خلاصیږي یا د ټیبل ډیزاین ټاب ورسره خلاصیږي. دلته به راشئ، بیرته یې ګورئ کنورټ ټو رینج کلیک کړئ، بیرته عادي ټیبل ته تبدیل شه. ګورئ د ټیبل ډیزاین مینیو اوس نه راځي. بیرته یې که غواړئ چې ټیبل ته تبدیل کړئ، ګوره انزر ته لاړ شئ. که چیرې دغه ساحه مثلا صحیح انتخاب نه وي، ګورئ یا دلته کولی شئ چې دا ځای دا ساحه ډیلیټ کړئ. ګورئ له سره ورته وایم چې زه ساحه انتخابوم، ګوره داسې انتخاب یې کړئ، داسې بیرته دلته کلیک کړئ. ګورئ که چیرې ټیبل مو هیډر لري دا به کلیک کوئ، انزر ګوره بیرته په ټیبل تبدیل شو، ته ټیبل ډیزاین مینیو یا ټاب خلاص شه. همدا رقم په دې باندې پوه شوئ کنورټ ټو رینج، بیرته عادي ټیبل ته. ریموف ډوپلیکیټ، که چیرې غواړئ چې دلته ډوپلیکیټ ډیلیټ کړئ، ډوپلیکیټ کاپي ته وایي. مثلا دلته هم بوک ده، دلته هم بوک ده، دا که غواړئ ډیلیټ کړئ دلته کلیک کړئ. کوم ساحه کې ډیلیټوئ؟ ورته وایم چې څه شي کې پروډکټ، دا به انتخاب کړئ، اوکې ګورئ درته ویلي دي چې 23 دانې ډوپلیکیټ یعنې تکراري نومونه هغه ډیلیټ شول. بیرته کنټرول زید بیرته به راشي. په دې باندې پوه شوې؟ که چیرې غواړئ دې ټیبل ته نوم ورکړئ، زه ورته وایم ټیبل مای لیست په نامه. که چیرې نوم ورکوئ، ګورئ دلته نوم ورکړل شه. همدا رقم که چیرې غواړئ چې دا ریسایز ټیبل کې مثلا دلته یو بل نفر ور اضافه کوئ چې 30 نفره دي
یو دېرشم نفر یا د یو دېرشم پروډکټ اضافه کومه لکه چې لکه نوټ بوک اضافه کومه چې نوټ بوک. کوانټیټي څه معنا؟ مقدار. څو دانې اخلي؟ مثلا ورته هم 10 دانې اخلي او قیمت یې په څو روپۍ ده؟ 10 روپۍ ده. د دې ټوټل چې غواړو چې ټوټل یې راشي څه وایو؟ لنډه طریقه یې دا ده چې کوانټیټي مساوي ورته وایم چې دا ضرب دی دې خانې انټر که 10 په شلو کې څو کېږي؟ 200. 10 کتابچې دي فی دانه 10 کتابچې دي 10 دانې اخیستې قیمت یې 10 روپۍ ده 100 روپۍ شه. که چیرې غواړئ چې دغه ساحه هم تاسې غواړئ چې ټیبل کې اضافه کړئ زه ورته وایم چې بیرته به چېرته راځئ؟ ریسایز ټیبل ته راځئ. ګورئ دغه ساحه درته انتخاب شوه که نه. که چیرې غواړئ دغه ساحه انتخاب نه وي یا غواړئ چې دا بله ساحه هم انتخابوئ بیا بیرته به ریسایز ته به راځئ دا به ایسته کوئ کلیر کوئ او بیرته به له ځای نه له سره ورته انتخابوئ. ریسایز څه معنا؟ دوباره شکل ورکول. کلیک کوئ ګورئ هغه راځي. په دې باندې پوه شوې؟ را به شو دلته بیرته انسرت کې ګورئ پیوت ټیبل ده. پیوت ټیبل د هغه وخت کې په کار راځي چې تاسې غواړئ چې خلاص راپور جوړ کړئ. خلاص څه شی؟ راپور جوړ کړئ. دلته مثلا زه ولیکمه یو کالم به بیا انسرت کړمه دلته به ولیکمه څه شی؟ دلته به کالم یو په ځای زه ولیکمه کسټمر نیم. دا به زه ډبل کلیک کړمه. کسټمر نیم څه ده؟ علي ده، ولی ده، فواد ده، بیا علي ده، خان ده، روح الله ده، سمیر ده، بیا مثلا علي ده، بیا ولی ده. دا به کاپي واخلو ښه. دلته به زه کلیک کړم. ښه دا په دې معنی دې ته به زه یو عنوان هم ورکړم. دلته به رایټ کلیک وکوم دلته څه وایم؟ انسرت. دا خانه به لږ کش کړم. دا به مرج کړم. فکر وکوئ چې دا یو دکان ده او دغه فروشات زه خرڅومه. دا شیان زه خرڅومه. هر څوک چې سودا اخلي دلته یې زه لیکمه. مشتریانو د خرڅېدو لیست مای کسټمرز سیلز لیست داسې یو نوم ورکومه. دا به ورته وایم سنټر کړمه. دا به بولډ کړم. اوس غواړم چې داسې یو خلاص په ټیبل جوړ کړمه چې ماته معلوم شي چې علي مکمل دې میاشت کې څومره سودا اخیستې ده. کوی شئ چې دلته تاسې څه وکوئ؟ یو بل کالم ورکړئ. زه به ورته وایم چې آل بارډر. اوس ګورئ دا غواړم چې ریسایز کړم. څه شی کړمه؟ ریسایز کړم. غواړم چې دا هم پکې شامل شي. دلته به زه ولیکمه ډیټ. ډیټ څه معنا؟ تاریخ. یو خو دا وګورو اتومات یې واخیسته. خپله جوړ که چیرې خپله ټیبل کې شامل نشه تاسې به بیا چیرې کوم ځای نه ځئ؟ ریسایز ټیبل ته به ځئ. دلته ورته وایم ده په کوم تاریخ اخیستی ده؟ دغه مارکر یې په کوم تاریخ اخیستی ده؟ زه ورته وایم چې 0 نننۍ ورځې تاریخ به ولیکم. ګورئ دلته تاریخ ښیي ماته د نهمې میاشتې سلاش څویم ده 23 د
2025 نننۍ ورځې تاریخ ده. دا به زه داسې کش کړمه تاسو ته ښکاري خپله میاشت تبدیلیږي داسې تاریخ مې اضافه کړم. را به شمه چې اوس د دې خلاص راپور زه وګورم چې علي ما نه څومره سودا اخیستی، مارکرونه زما څومره خرڅ شوي دي. دلته به راشئ چیرته انزر ته او شئ په ټیبل باندې به کلیک کړئ. یو ریکمینډډ څه معنا خپله تیار ډیزاینونه یې دي. ګورئ ساحه یې انتخاب کړله او که غواړئ چې نه زه خپله جوړوم بیا به دلته کلیک کوئ. ګورئ فرام ټیبل رینج تیار دا ساحه انتخاب ده که نه مکمله دا به اوکې کړئ. ګورئ دغه راپور یا خلاص راپور کې تاسو غواړئ چې څه شی اوسي. زه ورته وایم چې کسټمر نیم اوسي. دا کلیک کړئ. ګورئ کسټمر نیم راغی. پروډکټ انتخاب کړئ. ګورئ راغی که نه. ګورئ دلته درته ښیي چې علي کتاب یې اخیستی، مارکر یې اخیستی، نوټبوک یې اخیستی، قلم یې اخیستی ده، دا یې اخیستی دی. فواد څه اخیستی؟ کتاب یې اخیستی ده، تخته پاک او پنسل. همدا رقم که چیرې غواړئ چې مقدار یې هم وښیي. ګورئ کتابونه یې ټول څو دانې اخیستي دلته یې ښیي موږ ته. دا یو خلاص راپور ده او که زه ورته ووایم چې کسټمر نیم وښیه او ټوټل یې وښیه. ګورئ علي مکمل د ټول څو روپیو سودا کړې د 6691. ولي د څو روپیو سودا کړې ده د 4990 روپۍ. نو مکمل به یې تاته ښیي. همدا رقم کولی شي چې دا داسې شکل باندې ورته وایم چې کسټمر نیم ماته په کالم کې واچوه. دلته یې واچوئ. ګورئ داسې کې درته ښیي. اوس پروډکټ دا هم په رو کې واچوه. داسې کې درته ښیي. همدا رقم که چیرې غواړئ چې مقدار یا ټوټل یا پیسې درته وښیي دا به ټوټل کې دلته اچوئ. ګورئ داسې اوس درته ښیي چې همدا رقم که چیرې دا هم غواړئ چې فلټر کې بیا دلته فلټر کې کلیک کړئ. ګورئ دلته کلیک که مثلا ټول څوک راته وښیه فواد تنه راته وښیه. تنه درته فواد ښیي چې فواد څه اخیستلي، کتابونه یې اخیستي دي او ټول کتابونه یې د څو روپۍ اخیستي د 1050 روپۍ. تخته پاک یې څو روپۍ اخیستی. نو دا یو داسې پاور ټیبل دې ته وایي چې یو خلاص راپور درته جوړوي چې په کوم میاشت کې څومره شیان دې خرڅ کړي او د څو روپۍ دې خرڅ کړي. دې ځای نه تاسې استفاده کولی شئ. کله چې دلته پاور ټیبل ته راشو دې ته موږ سلایسر هم اضافه کولی شو. ګورئ انزرت سلایسر د څه شي د کسټمر نیم. ورته وایم چې علي ماته وښیه. ګورئ علي درته تنه ښیي. علي څومره سودا اخیستې ده ټول یې درته ښیي. فواد څومره اخیستې ده، خان څومره اخیستې، روح الله څومره اخیستې، سمیر څومره اخیستې، ولي څومره اخیستې ده. همدا رقم کولی شئ چې دا ریموف کړئ او بیرته بیا راشئ چیرته پاور ټیبل ته انزر سلایسر ته ورته ووایئ چې د ډیټ په اساس یې راته وښیه. ګورئ اوس درته کولی شي چې په 23مه نیټه باندې چا سودا اخیستې ده، تنه مارکر خط شوی ده او د 200 روپیو. همدا رقم 24 تاریخ په 25. ګورئ په هر تاریخ ګورئ موږ یو فروشات لرو. دې ځای نه تاسې کولی شئ چې بیرته ریموف کړئ او که غواړئ سلایسر ریموف کړئ ریموف دا به کلیک کړئ. په دې باندې پوه شوې. تاسې بیا خپله کار وکوئ. که څه مشکل و بیا به مانه پوښتنه وکړئ. نن دومره درس هم بس.